جاني شی واچو څه درزو که څنګه چې ما مې आवाज اورېدل غف لګي څنګه کمې اورېدل جاني کیسې مه زیاتوه دا شی واچو ناراضي که تر بیګا پورې د تکینم ناراضي شی واچو درته دا خبره نور نه کوي اوس دا د تشناب نه راله مې وروره سبا پورې بلته نه شي خو دا شی به اچوي امیني اولمه دی نه پوهېږم په نور یو خبره هم نه پوهېږم خدای ته رور به څوک شرموي رور مې که نه جاني خوښه که نه یار شی اچوه وروره ناراضي که تر بیګا پروسو که خو که ته که تر بیګا څومره مقدار کې څومره وزني زماغه دومره درز به ته کوې مرسلي دا خیر دی که نه رور مې نه جاني رور مې که نه امینیه سبا به زما د ټیز نه کلنډر جوړ شوی او وروره خلک پې بیا ودونه مدونه مخکې رستو کوي او مرسلي نه ته زما خبر امینیه په خبره پوهېږي دا شی ګوره دانه مې یوښې جول ده بله ورته که جوړ شی اچوه مرسلي نه راځي که نه ودې ګټه اصلي ده ها شابه 2 hours later. کینه ټیز واچوه شابه دا د ګپ خبرې خو نه چې ته اوس زما خبرې خلکو ته یوسي شابه په شي فوکس کوه امینه دا چرته ګیر شو ته د تیارې روټۍ نه راپاسېدې چت که شابه بابي ته سلام وایه ښه هلو ښځې روټۍ په تندروله دوا کوه چې ټیز راله راشي یعنې مرسلین مې وجني او دوا کوه جاني ګوره یار مې واچو دا شی واچو بس چې دا کیسه ختمه ما ته هم ځان ډېر بس ښکاري کچه راته ښکاري خو څه وکړم عزت دی پکې واچو بس 2 hours later. دې ماښام شوې زما که نه ښه امینیه چې سهار شي که نه بیا دې هم نه پرېږدم شی به اچې نو وختې خو مې درته یو واچولو وړوکي سایز کې غټ سایز واچو چې بس کیسه ختمه شي مړه یا امینیه ډرا شوه ښه کښېنه مړه را سټینګ راغواړم راځه